د ښه سپورټ په نتیجه کښې زیات عمر مثال په 1901 کال کښې د امریکا په متحده ایالاتو کښې په اوسط ډول د ژوند اټکل شوې موده 49 کاله وه، خو د 20 پېړۍ په پای کښې نوموړې موده 70 کالو ته ورسېده. د دې څخه دا څرګندېږي چې د سپورټ د ښو امکاناتو له امله انسان کولی شي چې ډېر عمر ژوند وکړي. پنځم، دماغي هوسایي. د انسان دماغ د انسان په بدن کښې یو د ډېر مهمو برخو څخه ګڼل کېږي، ځکه چې دماغ یا اعصاب دي چې هر څه اداره کوي. نو کله چې دماغ هوسا وي، انسان خپله هم هوسا وي او کولی شي د هر شي په باره کښې په ارام او صحیح توګه سره فیصله وکړي، فکر وکړي. کله چې په صحیح توګه سره فکر وسو، نو ویلی سو چې د شخړو د رامنځته کېدو مخنیوی مو وکړ. بعضې تاوانونه یې سپورټ د ډېرو مثبتو اړخو تر څنګ ځینې منفي اړخونه هم لري. منفي اړخ یې د نه احتیاط پر مهال انسان ته زیان رسوي، لکه په فوټبال، کراټه، تایکوندو یا ځینو نورو سپورټونو کې د لاس، پښې یا بدن د نورو غړو زخمي کېدل یا ماتېدل. څلورم، سپورټ او افغانستان. له بده مرغه په افغانستان کښې د 3 لسیزې جګړې د نورو چارو غوندې د سپورټ د پرمختګ مخه هم نیولې ده. دا چې زیاتره خلک خوشحاله دي چې فقط او فقط د یوې ورځې ډوډۍ پیدا کړي او ځان ښه وساتي، نو به خلک هېڅکله سپورټ ونه کړي. او همدارنګه په افغانستان کښې خراب امنیتي وضع لوبغاړي دې ته نه پرېږدي چې هغه په خلاص زړه سره لوبې ترسره کړي. ویل کېږي دا چې افغانان امکانات نه لري، نو افغانانو د سپورټ په ډګر پرمختګ نه دی کړی. خو پوښتنه دا ده چې د هغو افغانانو سره چې د نړۍ په سطحه یې لوبې کړي دي، لکه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله، نو ولې د هغوی سره د مور او میرې سلوک کېږي؟ او یا آیا هغوی ته پوره د یوې میاشتې خرڅ معاش ورکول شوی دی؟ نه. د افغانانو د مشهورو او پرمختللو سپورټمینانو د نه نازولو په نتیجه کښې افغانستان کېدای شي بعض تاوانونو سره مخ شي. که چیرې لوبغاړی خوابدی شي، نو هغه افغانستان پرېږدي او د بهرني هېوادونو سره یوځای کېږي. که افغان لوبغاړي د بهرني هېواد سره یوځای شي، نو دا په دې معنا ده چې افغان د یو بل په ګټه کار کوي او له امله یې د بهرني هېوادونو مشهوره کېږي د سپورټ په ډګر. په داسې حال کښې چې د افغانستان نوم به نور هم د سپورټ په ډګر خام پاتې وي. نو باید د افغانستان لوبغاړي ډېر ونازوو. پنځم، افغانستان او اوسني افغان لوبغاړي. په افغانستان کښې بعضې لوبغاړي شته چې د افغانستان نوم یې د نړۍ د سپورټ په لیست کښې ساتلی دی او په دې لاره کښې نورې هم خپلې هلې ځلې کوي. د بېلګې په توګه سره د کرکټ ملي لوبډله او یا د تایکوندو اتحادیه یادولی سو چې په ډېر کم وخت کښې یې زیاتې لاسته راوړنې کړي دي. د افغانستان د کرکټ اتحادیه په 1995 کال کښې منځته راغلې ده. په 2001 کال کښې د نړیوالې کرکټ ټولنې سره شامله شوه او همدارنګه د 2003 کال راهیسې د اسیا د کرکټ د ټولنې سره هم ونډه لري. تایکوندو همداشان روح الله نیکپای چې ډېر خلک به یې د نامه سره اشنا یي. نیکپای د 2008 کال د اولمپیکو لوبو د تایکوندو ژړ مډال وګاټه، چې په نتیجه کښې د افغانستان نوم په اولمپیکي لوبو کښې بیا رانوی شو. شپږم، د افغانستان سپورټونه. په افغانستان کښې د بېلابېلو مشهورو سپورټونو لکه فوټبال، باسکټبال او بعضې نور. د دې سره تر څنګ افغانستان خپل خاص سپورټونه هم لري، لکه وزلوبه. وزلوبه د آسانو په مرسته سره ترسره کېږي او لکه څنګه چې تاسو په دغه عکس کې هم وینئ، دغه د چیرې چې سټاډیم شته دلته یې شروع کوي او همداسې یوه دوره وهي. هغه څوک نامي دی چې اول په آ کې پونټ ترلاسه کړي او بیا په ا کې، او ګټونکی هغه یو دی چې تر ټولو مخکې د ګوزې سره په دغه ا ته ځان ورسوي. بعضې نور سپورټونه چې په افغانستان کښې ترسره کېږي غیږه ایستل دي چې ډېر ورسره اشنا یي، ډبره غورځول، توپ ډنډه او داسې نور. کله کله ویل کېږي چې د توپ ډنډې
څخه د کرکټ لوبه رامنځته سوې ده چې اوس یوه نړیواله مشهوره ده خو بعضې خلک د دې حقیقت سره نه دي یو اووم سپورټ او مهاجرات لکه څنګه چې دا غونډه هم د مهاجرت په اړه ده همدارنګه د سپورټ هغه اړخ غواړم تاسو ته وښیم چې په مهاجرت پورې اړه لري د مهاجرو او یا د وطن څخه د مسافرانو لپاره سپورټ زیات مهم په دې ګڼل کېږي چې هغه څوک چې په پردي ملک شپې او ورځې سبا کوي هغه باید ځان ته مصروفیت پیدا کړي څو په بدو لارو روان نه شي د سپورټ په ډګر د افغانستان کم پرمختګ د افغان مهاجرینو لپاره بدې اغېزې لري دا چې وزلوبه او یا نور د افغانستان سپورټونه مشهوره سوي نه دي نو ټول هغه افغان مهاجرین چې په بهرني ملکونو کښې زېږېدلي دي او یا لوی سوي دي همدلته په هالند او نورو ملکونو کښې هغوی د افغانستان سپورټونه نه پېژني همدارنګه بعض هغه ماشومان چې دلته په هالند کې پیدا سوي دي زه فکر نه کوم چې هغوی جوزلوبه وپېژني چې دا د افغانستان مشهور سپورټ دی دا د افغانستان د سپورټ په ډګر د کم پرمختګ نتیجه ده سپورټ نه یوازې دا چې چاته بدني غښتلتیا وربخښي بلکې انسان ته ذهني ځیرکتیا هم ورکوي نو پکار ده چې ټول افغان مهاجرین چې د دې امکاناتو څخه په صحیح توګه سره ګټه واخلي او افغان مهاجرین چې په بېلابېلو بهرني ملکونو کښې اوسېږي د سپورټ و لوړو مسابقو ته د لارموندنې څخه وروسته افغانستان نه هېروي بعضې خلک شته چې دلته ځان ورسوي نور د هالند په ګټه او د هالند په نامه سره لوبې ترسره کوي خو افغانستان باید هېر نه کړي او دا د ټولو افغانانو فرضي وظیفه ده چې هېواد افغانستان خپل کور وبولي د استاد الرشاد بینوا صاحب د استاد الرشاد بینوا صاحب یو بیت دې موضوع ته ورته بیت هغه وایي ځان چې سم د سیال په شان کړه یا بدل نوم د افغان کړه توجه ډېر